د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی را یارې. را یارې د پښتو په تورو کې 14م توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 14م مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غټ د ر توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له ښي لور نه کیڼ لوري ته په مایل شکل حرکت کوي. دا راښیي چې ر توری داسې لیکل کیږي. د ر توري شکل مو وپېژانده. اوس د ر توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، ر توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، راډیو او ترې لاندې رمه لیکل شوې ده. دا ګورئ، د راډیو په نوم کې یو ځلې او د رمه په کلمه کې هم یو ځلې د ر توری راغلی چې هر د ر توری په سره رنګ لیکل شوی دی. ر د راډیو د کلمې په سر کې د لیکل شوي ر توري غږ دی، لکه راډیو. تاسې ووایئ راډیو. بیا ووایئ راډیو. د رمه په کلمه کې د ر توري د غږ شکل په ځانته شکل په سر کې راغلی دی، لکه رمه. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه راډیو. شاباس. اوس مو چې د ر غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د ر توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د ر توری په لیکنه کې 2 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم ر توری له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د انځر په کلمه کې. اوس دا ګورئ، ر توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، راډیو او ترې لاندې رمه لیکل شوې ده. دا ګورئ، د راډیو په کلمه کې یو ځلې او د رمه په کلمه کې هم یو ځلې د ر توری په سر کې په ځانته شکل راغلی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې راډیو رسمه شوې ده. پوهیږئ چې راډیو یې ولې رسمه کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د راډیو انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د راډیو د کلمې لیکل یاد کړئ. د راډیو کلمه له 5 تورو جوړه شوې ده. ر، ا، ډ، ی، و توري چې سره یو ځای شي نو راډیو لوستل کیږي. که ر، ا، ډ، ی، و توري پیوسته ولوستل شي نو راډیو ته یې غږ نږدې کیږي. دا ګورئ، د رمه کلمه له 3 تورو نه جوړه شوې ده. رمه. رمه. د راډیو او رمه په کلمو کې مو ر توري لیکل ولیدل. اوس به د ر توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د ر کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا راډیو ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د ر توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا راډیو ده.
خلک له راډیو خبرونه اوري. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر ماته وښیئ. شاباس، تا په هر هغه ر توري ګوته کېښوده چې زیړ دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ ر توري پر سر ر توری ولیکئ چې د ر توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي. د ر د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د ر توري په سر کې شکل لیکو، د ر توري په پای کې شکل لیکو. ډیر ښه، پر تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. ذاکر رمه لري. رمه په غره کې څروي. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه ر توري مو قلم کېښوده چې زیړ رنګ لري. دلته هر ر توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو ر توری د ذاکر د کلمې په پای کې له ک توري سره یو ځای راغلی دی. یو ر توری د رمه د کلمې په سر کې په ځانته شکل راغلی دی. یو ر توری د لري د کلمې په پای کې له ل توري سره یو ځای راغلی. یو ر توری د رمه په کلمه کې په ځانته شکل راغلی. یو ر توری د غره په کلمه کې له غ توري سره تړلی راغلی. او یو ر توری د څروي په کلمه کې له څ توري سره تړلی راغلی دی. ذاکر رمه لري. او دویمه جمله داسې ویل کیږي: رمه په غره کې څروي. اوس قلم راواخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې ذاکر رمه لري لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه رمه په غره کې څروي د جملې په سر ولیکئ. ذاکر رمه لري. رمه په غره کې څروي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا راډیو ده. خلک له راډیو خبرونه اوري. ذاکر رمه لري. رمه په غره کې څروي. د همدې جملو ترڅنګ بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر دا دی چې په هر شنه تور چوکاټ کې هر ر توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا راډیو
دا خلق ل رادیو خبرونه اوري ذاکر رمالاری رما په غره کې څروي. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. وارخطا کېږئ مه. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یو کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ر توری لیکل شوی دی. د دې هر یو ر توري د پاسه ر توری ولیکئ. کله مو چې هر ر توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا راډیو ده. خلک له راډیو خبرونه اوري. ذاکر رمه لري. رمه په غره کې څروي. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ر توري تمرین وکړئ. د ر توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي ر توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا راډیو ده ولیکئ او په توره کرښه خلک له راډیو خبرونه اوري ولیکئ. د ر توري په سر کې شکل لیکو. د ر توري په سر کې شکل لیکو. د ر توري په پای کې شکل لیکو. د ر توري په پای کې شکل لیکو. د ر توري په سر کې شکل لیکو. د ر توري په سر کې شکل لیکو. د ر توري په پای کې شکل لیکو. د ر توري په پای کې شکل لیکو. د ر توري په سر کې شکل لیکو. د ر توري په پای کې شکل لیکو. د ر توري په پای کې شکل لیکو. دا راډیو ده. خلک له
راډیو خبرونه اوري ذاکره لاری رما په غره کې څروي دا راډیو دا خلک له راډیو خبرونه اوري. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د رتوري شکلونه لکه رنګ، انځر یوازې داسې لیکل کیږي، له نورو تورو سره ګډ په پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: تمرین، جمله، روښانه، ځایونه، کارونه، راډیو، رمه، رنګ، انځر، غر، څروي، خلک، خبرونه، اوري، ذاکر او داسې نور.